نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. زما عزتمن مسلمانانو ورونو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک آخري عشره شروع شوې ده او په دغه عشره کې عموما خلک اعتکاف ته کینی. نو د اعتکاف فضایل یا د اعتکاف مقصد زه نه بیانوم. زه هغه خلکو دپاره چې هغه اعتکاف ته نه دي ناست شوي، ځکه چې څوک اعتکاف ته کینی نو هغه مخکې نه ځان له ذهن جوړوي چې زه مطلب اعتکاف ته کینم د دې مقصد څه دی یا د دې فضایل څه دي، د هغه فضایلو ته هم ګوري او هغه مقاصدو ته هم ګوري، د هغې وجې نه هغه اعتکاف ته کینی. نو نن شلمه روژه وه او تقریبا د مازدیګر د مونځ نه وروستو چې د کومو کسانو اعتکاف ته د ناستې اراده وه نو هغوی له به الله توفیق ورکړی او هغوی به کېنستي. بهرحال موږ الله نه سوال کوو چې هغو ته د الله د اوس د عبادت کولو توفیق ورکړي او په کار دا چې کوم ملګري اعتکاف ته کېنستي دي نو هغوی خپل ټایم په فضولو شیزونو کې ضایع نه کړي، بلکې هغوی خپل وخت په تلاوت سره او په مونځ سره دا قیمتي کړي. ځکه چې سړی خو د کار نه خو نه پټېږي چې سړی د کار نه پټ شي نه جومات کې کېناسته چې ګنځل لس ورځې به د کار نه بېغمه یم. انسان فطرتي طور باندې د طبیعت ازادي غواړي. نو لس ورځې خو څه کوي، یو ورځ هم چې سړی په یو کمره کې یوازې بند کړي نو دا سړي ته ډېر د پریشانۍ سبب ګرځي، سړی د ډپریشن شکار کېږي. نو لس ورځې یو جومات کې یا په یو کمره کې ځان بندول او بیا چې د کوم مقصد دپاره سړی کښېني نو هغه ونه شي نو دا ډېر د تاوان خبره ده. نو بیا به دغه خبره چې نه به د دین شي او نه به د سادین شي، نه در کې رهے اور نه در کې رهے، نه خدا هی ملا نه وصال سنم. بهرحال زه هغه خلکو ته وایم چې د هغوی خدای نیت و چې زه به اعتکاف ته کښېنم، د هغې د اعتکاف فضایل به یې اورېدلي، د هغې مقصد باندې به یې ځان خبر کړی او توفیق د رب ذوالجلال طرف نه نه میلاو شوی نو هغوی دې هم خفه کېږي نه. زه تاسو څلور کارونه په دې اخري عشره کې مسلسل طور باندې کوئ، انشاءالله تعالی څومره ثواب چې الله معتکفینو ته ورکوي امید لرم د رب نه. هغوی دا اعمال نه کوي دا کوم چې زه تاسو ته اوس به وایم نو انشاءالله د هغوی نه زیات ثواب به الله تاسو ته درکوي. څلور کارونه داسې دي چې دا په دې اخري عشره کې لازمي طور باندې هر مسلمان له پکار دي چې دا وکړي. نمبر اول په هغې کې د صدقه کول، د خپل وس مطابق صدقه کول. څومره چې الله ته مالامال کړی د خپلو نعمتونو نه نو د خپل وس مطابق صدقه کول. یو سړی غریب دی نو دا د 10 روپو 50 روپو 100 روپو وس د هر چا کېږي چې هغه صدقه وکړي، نو ضروري نه ده. حدیث شریف کې راځي چې یو کجوره د الله په لاره کې په اخلاص سره ورکول د هغې ثواب د احد د غر نه ته سیوا میلاویږي. نو اخلاص پکار دی، نیتونه ټیک پکار دي. صدقه که لګئ او چې په اخلاص سره وشي نو د هغې ثواب به انشاءالله ډېر زیات وي. او که سړی ډېر زیات ورکړي په زرګونو صدقه ورکړي یا په لکونو صدقه ورکړي د هغه نیت پکې ته ټیک نه وي، د ریایي یا بل څه مقصد یې پکې ته شهرت یې پکې ته تاوان خبره ده. په دې باندې البته الټا لکه د انسان پکړ کېدی شي او ثواب په دې باندې نه میلاویږي. نمبر اول کار په دې آخري عشره کې هغه صدقه کول دي. نمبر دو نفل کول، کم از کم تا ته ټایم نه میلاویږي، مصروف ای بل څه دغه دي معذور ای نو 2 رکعاته نفل دا چې هر سړي د پکار دي چې په دې اخیری عشره کې د ماښام د مونځ نه وروستو یا د ماسخوتن د مونځ نه وروستو تر اختر شپې پورې دا معمول جوړول پکار دي چې 2 رکعات نفل دا د کم از کم سړی کوي، هر مسلمان له پکار دي. نمبر 3 تراویح په مستقل مزاجي سره کوله، ځکه چې اکثر چې کله د ختمونه متمونه وشي یا اخیرنی عشره شروع شي او د اختر خبرې شروع شي نو اکثر مسلمانانو وروڼه دغه پاتې تراویح پاتې، نو تراویح بالکل نه دي پرېښودله. او نمبر 4 سوره اخلاص کم از کم 3 پیرې ویله. سوره اخلاص څوک وایي نو د یو قرآن د ختمولو ثواب الله ورکوي. نو پکار دا ده چې دا 4 اعمال دا موږ په مستقل مزاجي سره په دې اخیرنۍ عشره کې وکړو. د هغې وجه دا ده چې دا لیلة القدر یا شب قدر دا خو خامخا به د یوې مطلب د 21مې نه شروع شي تر اختر لکه میاشت لیدو پورې
هر څومره روزي چې دي 9 جوړېږي 10 جوړېږي هر څومره شپې چې جوړېږي په دې کې به خامخا یوه شپه هغه د لیلة القدر وي. که تا پکې صدقه هم کړي، نفل دې هم کړي، تراویح دې هم کړي، سوره اخلاص دې هم ویلي، نو ته د دې د ثواب سره په اندازه ولګوه چې په هغه شپه کې مثال کے طور پر قیام اللیل کول، 2 رکعاته نفل کول، دغه تعالی الله د زرو میاشتو عمره ثواب راکوي. او صدقه دې پکې ته کړي نو د اتیاو کالو د عبادت ثواب د صدقې ثواب به تا ته الله ریبوي چې تا اتیا کاله صدقه کړ ده مقبوله. او چې تراویح پکې تا کوي نو لازمي خبره ده چې د ورځې روژه او دغه شپه چې په کومه شپه د لیلة القدر ده دا به ستا په قیام اللیل کې حساب شي او د قرآن ختم او ناممکنه خو نه ده، ولکه عام مسلمانانو وروڼو ته ډېره ګرانه چې هغوی د یو قرآن ختم کړي په دغه شپه. سر غونته کې عمل دی چې دا زمونږ او ستاسو نه پاتې نه شي. دا 4 اعمال دا هر مسلمان له پکار دي چې دا په دې اخرنۍ عشره کې وکړي، د خپل وس مطابق صدقه کول، کم از کم 2 رکعات نفل کول، تراویح مکمل تراویح کول مستقل مزاجي سره، او سوره اخلاص کم از کم 3 پیری ویل، او په دې نیت باندې چې الله عمره په پوره قرآن ثواب راکړي. نو ان شاء الله کومه تاسو ته د لیلة القدر سعادت حاصل نشي نو چې دا اعمال مونږ کړي نو مونږ ته الله د اعتکاف یا د لیلة القدر عمره ثواب الله راکړي ان شاء الله. نو کوشش وکړو چې دا اعمال دا مونږ عملاً تور باندې وکړو. ما چې کوم آیات تاسو مخکې تلاوت کړو و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، الله تاسو چې د کوم شي انتخاب د خپل اوږدې ژوندۍ لپاره کوي چې کله تاسو ما سره ملاقات وشي هغه به تاسو هلته د نیکو په صورت کې وینئ، نو هلته به چاته نیکي نه پکار. نو کوشش کوو چې په دغه مختصر اعمال دي او په دې الله د ثوابونو وعده ډیره زیاته کړې ده. نو کوشش کوو هلته به د یو نیکۍ دپاره انسان څومره کړېږي، نو هلته به هر چاته د نیکۍ ضرورت وي، او چې دلته موږ ځان دپاره خپله د نیکو توښه جمع کړو او ځان نه مخکې ولېږو.